جی د ژغ قدرمنې دا ټیم زه په انګور اډه کې ویلوړ یم کیم زوی چې د جار په نومه باندې مشهور دی چې دا ته کیم ایکسپورټ او امپورټ چې دلته ګاډي درېمي دلته هغه چیکن کیږي دلته خالي کیږي او په دغه ځای کې مطلب د کسي د هغه د کسټم ول نو دلته دغه ټول چې مسره ویلوړ دي دغه ټول ډرایورون دي دلته په سوینه ګاډي ویلوړ دي میجو لږ د دینه پښتنه وکي چې دا ګاډي ویلې ویلوړ دي د سکیم ریزنه ویلوړ دي نمبر ته وشایا. السلام علیکم زمون احمد ګل دی. احمد ګوله تقریبا دلته څومره ګاډي ویلوړ وي؟ تقریبا 1500 ګاډي ویلوړ دي. دا د څو ورځې نه ویلوړ یي؟ تقریبا 3 هفته 2 هفته 3 هفته 3 هفته داسې ویلوړ دي خلک. مطلب د 15 سنه د 15 ورځې په میاشتې پیرا کیږي داسې ویلوړ دي. ویلې ویلوړ یې سم مسله بس دلته کسټم معاملات کسټم نه حل کیږي نه او خلک دلته د وخت نه ویلوړ دي. کسټم دلته چې بور کې دلته جار پکې وای بیا چې کیس بوز بیا ته چې نه دوباره بیا لوړ شه پوس جار ته وخېږه بیا جار پکې وای چې در 15 نفر 15 ګاډي وبوسي چې کیږي وبوسي چې پران نشه کیز مقصد کیمزي کیز دا ګټ وشای چې دغه نه بیا څوک ورګټ کو د مالشي ول د دغه د نظامی ول چې د کنه د تایي چې واپس ګټ کا چې وسونه واتل بیا جار تر ولته چې بیا دوباره جار پکې وایا دا خو یو جار 15000 14000 روپیا هغه ور کې بیا دوباره چې بیا ګټي بیا 15000 روپیا ور کوي دا خو غریب خلکو په واس کې نشته. شه دلته لکه صدا شکایت کیږي چې توس چې کور د پورا دونه وخلی یو غونه 50 کیلو 10 کیلو 40 کیلو خپل بچونو ته پر ایوړي ډرایور سره په څټ کې وچوي ها بیا د ور وخی جاونه کیږي چې دا ماوړي دا چې باندې د وسړی خو خپل بچونو ته ایوړي خو دا مزدراک بس لاري توس ته بوراوي توس مزدراک توس ملک پر خدمت کې چې غونه مش کوړته سو قیامت خو نه جوړي دلته وی چې په گاډي کې صرف یو ډرایور پرېږ دی کنډکټر دا وی کلنر ته د ضرورت کسب په د نيزي نری کې لار خروپا دو کله موټر وتلیږي موټر د کرولا روپۍ موټر دی کنه اوس کلنر نه وسره پرېږ ویل نه پرېږ خدا خو دغه وطن خلک دغه وطن د ګاټه کی هم پاکستان ته کې هم افغانستان ته کې په کور د چې مطلب دغه خلک دلته چې د مطلب کلنر وسره پرېږدي ضرورت پېښې چې ور موټر خراب شي ګاډه چته پرېږدي په کور د چې مطلب کلنر وسره خوشاله مهرباني جی د ژغ قدرمنې دغه سه د موسره نور هاډ ونون ویلوړ دي یو بل مشر سره ویلوړ دی نو د یغنو هم پښتنه وکیل مرته وشایا نوم نایم نیمه دا ګاډي خود دلته د یای چې 15 شپږ ګاډي ویلوړ دي هغه طرف ته دغه ویلوړ وي یا راي خو ته داس ویلوړ دي په دا کو داسې سامان شته دی چې خروپیږي داسې به مندتي ویلوړ دي نور داسو سبزی موجي ویلوړ دو دا ګاډي ویلوړ دي مخو مختي سو خروپ دي بزن راونی مندتي بروالی روټ ته تو څوري زشي چې دلته د مو 15 سره شي په دغه ځای باندې ویلوړ په دغه ځای ویلوړ وسم ویل نه پرېږدي څه مسله او دا مسله د پاکستان کې څو شل ور جاره باندې وای او لاري ویلوړ دي کلم بوزي بیا امرو والی چې تو جرنه دا وکی بیا جاره باندې وای مطلب دلته داسې کاسون دي چې هغه کسټم توسته اجازه در کو خو هغه باوجود نور داسې کاسون دي هغه داسې کاسون شته چې مشته پلیار کې ودري 60 لوټ شا کې بیا جارو وای ډیره مهرباني ډیره شکریا جی د ژغ قدرمنې توسه دغه ډرایورونه خبره وار ودلې چې داسې ډرایورون دلته هاشته دی چې یغه میاشت پیرا شوی دلته ویلوړ دي او په ډیر لاري کې د میوه هدو هغه خروپیږي نو دی لکه دغه ګیلا کو چې کله دلته مشته کسټم ول دی ته هغه چیټ ورکو د ګټ پاس ورکو چې بس دغه کسټم شته د مخ تدریمي خو بیا په لار کې ورته وداري ورته چې زه د کمانډنټ نماینده یا بل ورته چې زه د جی اف سی نماینده یا بل ورته چې دا مایدو دغه ایسایدو دغه بایستای دغه پلونکای دی لکه دلته د ګټ په هغه طرف په دغه طرف چې کیم خلک میشتای دغه بالکل هغه د تبویی سره مخامختي یې به هن سره پرېږدي نو په دوا سره طرف باندې دغه چې کیم پښتونه بودی دا صرف دغه د تبکاول دغه د بربادول پلانینګ دی چې څو ها د مطلب دلته کوشش کړلای شي چې دغه لار چې کیم د خروپ شي او د خلک چې کیم د نشټمان شي دغه کاروبار چې کیم د هغه خروپ شي نور هیڅ مقصد نشته پکې اے کے وزیر ژغ نیوز انګور اډه جار